کوي. له اوږدو کلونو ځنډ وروسته د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي له بشپړ امن څخه برخمن دي، خو اوس یې د کروندو سړکونو او کورونو پر وړاندې د سیلاب ګواښونو اندېښمن کړي دي. د دغه نرخ ولسوالۍ کې چې سړکونه یې لارې یې پلونه یې او حتی په ډېرو ځایو کې په ډېرو ساحو کې موږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو. موږ بندو ته ضرورت لرو ځکه موږ د بندو لپاره ډېر ښه ځایونه لرو. فرض کړه موږ د پورته درې د یخچي دره ده، توکرک دره ده، سرمردې دره ده، همدارنګه د دادل دره ده، جوکول دره ده، دلته یو بله دره هم د سرکا په نامه. دلته ښه د اوبو ډېر ښه بندونه جوړېږي، د اوبو ډېر ښه منبع دي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د سربندونو نشتون یې د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی ګران کړی دی. پر وینا یې چې د ویالو اوبه یې د څښلو نه دي. دا د منګه دغه اوبه چې دي دا د څښو نه هم وتلي دي چې موږ یې وڅښو په دغه خپلو اوبو باندې موږ ته مرض واقع کیږي. نو زه د اسلامي امارت نه او د دې تاسې د میلمانه چې راغلي دا آرزو لرم چې دا د منګه غږ د مشرانو ته ورورسوئ. د یاد ولایت د سیندیزې حوزې مسؤلین بیا وایي د افغانستان اسلامي امارت په ټول هیواد کې د 42 لویو بندونو د سروې چارې پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې هم دا مهال یو لوی بند د سروې په حال کې دی. نو موږ الحمدلله د دولت او د حکومت په سطحه باندې هم کوشش کوو چې د عزتمن ولایت خلکو ته دا چک ډیمونه جوړ کړو. د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي، وزارت هم په دې کې دلچسپي لري. نو انشاءالله موږ به د خلکو غوښتنې اخلو او دوی ته به د خپل وس مطابق د امارت الهیې سره مطابق چک ډیمونه جوړو او د اوبو تغذیه به یې کوو. پیالن د سید آباد د نوري د خوړیانو په سیمه کې الحمدلله سروې روانه ده او هغه ښه سروې د خلکو ته د دې چک ډیم چې لوی بند جوړیږي خلکو ته ډېره ګټه ده. دا کار الحمدلله روان د میدان وردګو کې. د ویلو ده چې میدان وردګ ولایت تیرو حکومتونو له پامه غورځولی و، خو د اسلامي امارت په راتګ سره په دغه ولایت کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو چارې ګړندۍ شوي دي.